د افغانستان بانک له مشرتابه او مسؤلینو څخه مننه کوم چې د وړو تمویلولو سکتور له لارې د پانګونې د تشویق او د کارونو د ایجاد په اړه یې دغه ملي کنفرانس جوړ کړی دی. د افغانستان بانک له لوري د مالي او بانکي سکتور د ښه مدیریت، د مالي ثبات او افغاني ارزښت ساتل او په دې وروستیو کې د وړو تمویلولو سکتور د څارنې او تنظیم مقررې جوړول چې وروسته به یې په اړه مفصل معلومات په تاسو سره شریک شي د ستایلو وړ دی. د وړو تمویلولو سکتور اړوند کنفرانس ځکه ډېر مهم دی چې د عامو او بېوزلو خلکو له ژوند سره تړاو لري، ځکه چې د دغه سکتور له لارې له بزګرانو، عامو او بېوزلو خلکو سره مرسته کېږي او هغوی ته د کار زمینه برابرېږي چې له دې سره د بېوزلۍ، بېکارۍ او ټولنیزو ستونزو کچه راټیټېږي او په پایله کې د اقتصادي ودې او د ملي اقتصاد د پیاوړتیا لامل کېږي. د فقر او بېکارۍ کمول او خلکو ته د کار زمینه برابرول اسلامي امارت خپل مسؤلیت او لومړیتوب ګڼي. همدارنګه د نړیوالې ټولنې او شتمنو افغانانو مسؤلیت هم دی چې په دې برخه کې فعاله ونډه ولري، څرنګه چې مخکې یادونه وشوه د وړو تمویلولو له سکتور څخه ګټه اخیستونکي عام او بېوزله خلک، بزګران او د وړو کاروبارونه څښتنان دي او د دوی لاس نیول د اسلامي امارت او نړیوالې ټولنې ګډ هدف دی. نو اړینه ده چې ټول خپل مسؤلیت ادا کړو او له یو بل سره په همغږۍ د دغه سکتور له لارې خلکو ته د کار زمینه برابره کړو. اوس له بل هر وخت دې ته زمینه برابره ده چې د وړو تمویلولو سکتور له لارې له عامو خلکو سره مرستې وشي او هغوی ته د کار زمینه برابره شي، ځکه چې په ټول هېواد کې الحمدلله امنیت تامین دی، شفافیت شتون لري، خلک پر وخت خپل مالي مکلفیت ادا کوي، د چا حق نه کېږي. او همدارنګه د افغانستان بانک له لوري د دغه سکتور د څارنې او تنظیم لپاره مقرره هم جوړه شوې ده چې په تېرو شلو کلونو کې دغه کار نه و ترسره شوی. اسلامي امارت د یادې مقررې په جوړولو او د دغه کنفرانس په دایرولو سره د وړو تمویلولو سکتور د تقویې لپاره خپله ژمنتیا وښودله. همدارنګه له ټولو ښکېلو لورو څخه زموږ تمه دا ده چې د یاد سکتور له لارې خلکو ته د کار د زمینې په برابرولو کې له اسلامي امارت سره په ګډه کار وکړي. په نړیوالې ټولنې او تمویلوونکو ادارو سربېره د هېواد په داخل او خارج کې مېشت شتمن افغانان هم باید په دغه کار کې اسلامي امارت تر څنګ ودرېږي. دوی کولی شي چې د وړو تمویلونو د مؤسسې په جوړولو سره په دغه برخه کې ونډه واخلي او همدارنګه کولی شي چې د یو نهاد له لارې د یو ولایت یا یوې ځانګړې سیمې خلکو سره مرسته وکړي، ځکه چې د جوړه شوې مقررې پر اساس اوس هر څوک کولی شي چې د یو ولایت په کچه د وړو تمویلولو مؤسسه جوړه کړي. همدارنګه اوس عام خلک، بزګران او د وړو کاروبارانو لرونکو کولی شي چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او خپل کاروبار پیل او یا پراخ کړي، چې د دې لپاره په مقرره کې تر ډېره هڅه شوې چې تمویل د ترلاسه کولو لپاره شرایط اسانه شي، تر څو د لرې پرتو سیمو او بېوزله خلکو وکولی شي چې تمویل ترلاسه کړي او دا لړۍ به د هېواد ټولو سیمو ته وغځول شي. په پای کې یو ځل بیا له ټولو ښکېلو لورو او مرستندویه ادارو غوښتنه کوم چې بې پرې توګه د وړو تمویلولو سکتور له لارې له بزګرانو، د وړو کاروبارونو درلودونکو او عامو خلکو سره مرسته وکړي او د کاري فرصتونو په برابرولو کې ونډه واخلي.